دا کوم مسافرونه چې په پردیس کې په خپلو کارونو کې د حد نه زیات مصروف دي او د ځان دپاره ورسره وخت نشته چې لږ د ځان خیال وساتي، نو دوی ته زه اکثر دا خبره کوم چې مهرباني وکئ د کار سره سره لږ د ځان خیال هم ساتئ. دا کارونه به روان وي، دا هر څه د ژوند سره سم دي، خو که نن تاسو د ځان خیال ونه ساته نو سبا به ستاسو خیال ډاکټر صاحب ساتي. ما ته پته ده چې تاسو د بل په واک او اختیار کې، خو پلیز زما در سره دغه یوه خبره ومنئ، ته به نن ځوان او په وجود ښه وې، خو همیشه به ته ځوان او ښه نه وې. په ځوانۍ کې چې تا د خپل وجود نه کوم مشین او روبوټ جوړ کړی ده، نو د دې نه دا اندازه هم نشو کولی چې ته به څومره په توندې او زر ځان خراب او توراب کې. نو ځکه درته وایم چې هم د نن نه د ځان خیال وساتئ، ګنې سبا به مو بیا څوک ډاکټر خیال ساتي. ته خو به د ځان خیال ښه په ایماندارۍ وساتې، ځکه چې ته به فقط ستا خیال ساتې، خو یو ډاکټر به ستا خیال څنګه وساتي، ځکه چې ستا په شان ورته 100 نور مریضان پراته وي. د خپلو بدنونو نه مشینونه مه جوړوئ، ځکه چې که مشین خراب شي نو بل به راوړې، خو که ستا بدن او وجود خراب او بیمار شوه نو بیا به درته دا دوباره نه میلاویږي. خپل قدر و قیمت وپېژنه. تا ته وایم ته ډېر قیمتي سړی. ګرانو ملګرو، که ویډیو مو خوښه شوې وي نو زړونه ورکئ او د ملګرو سره یې شریکه کړئ، او زما یوټیوب چینل هم خامخا سبسکرایب کړئ. خوشحاله اوسئ.